سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د وړمې شپې زلزلې له امله چې 800 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 2000 نور پکې ټپیان دي. له امله یې په اټکلي ډول 12000 کسان اغېزمن شوي دي. دغه سازمان په یوه تازه راپور کې دغه اغېزمنتیا مستقیمه بللې ده. روغتیا سازمان ویلي چې دوی د لومړنیو بنسټونو له منځه وچې روغتونونو ته یې بیړني روغتیایي کیټونه یا روغتیایي کڅوړې ورسولې. په کابل کې د ایران سفیر کونړ ولایت ته سفر کړی. کابل کې د ایران سفارت پر ایکس پاڼه لیکلي د دغه سفر موخه د ایران له لوري له زلزله ځپلو سره د کړو مرستو د رسولو او د اړتیاوو ارزونه ده. د ایران سفارت په ختیځو ولایتونو کې د زلزلې قربانیانو ته د مرستو د ډول او اندازې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې تیره ورځ له ایران او پاکستان 16338 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د دغه کمیسیون په وینا له دې ډلې 11351 کسان له پاکستان او 4980 کډوال بیا له ایران راستانه شوي دي. دغه کډوال د تورخم، سپین بولدک، انګوراډي، بهرامچي، وریښمو پله او اسلام کلا له لارو هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په کونړ او ننګرهار کې پر زلزله ځپلو د لومړنیو توکو 2000 کڅوړې ویشلې دي. یا د ادارې دغه راز ویلي چې بېلابېلې ډلې د مهال په سیمه کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسونې په چارو بوختې دي. د یونیسف د معلوماتو پر بنسټ په ویشل شوو کڅوړو کې لومړني طبي توکي، کمپلي، ګرمې جامې او د پخلنځي مهم توکي شامل دي. وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی و چې د افغانستان زلزله ځپلو لپاره د مرستو په برابرولو کې فعاله ونډه واخلي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.